داسې ده چې کله مونږ د قوم پرستۍ خبره کوو د انسانیت په بنیاد کوو نو مونږ شونیسټان نه یو مونږ مترقي قوم پرستی ذهن سوچ لرو مونږ د هر چا حق منو چې په دې خاورې او په دې ټاټوبي ما سره شریک دي او زما اقتصادي مطلب چې مسلې خپلو کې شریکې دي که د هرې ژبې سړی دی هغه زما ورور دی د دې خاورې بچی دی چې د دې خاورې پیداوار دی که دې تور دی که دې سپین دی که دې د هر عقیدې او د هر مذهب سره تعلق لري د انسانیت په پیمانه مونږ ټول یو یو او وطنونه د انسانیت په پیمانه چلیږي د تفریق په پیمانه نه چلیږي نو دا زما د ټولو ملګرو ته زه خو پیغام چرم نه ورکوم ځکه ورکوټ یې سړی پیغام غټ خلک ورکوي زما سوچ دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډېر واضحه مطلب دی چې په دې کې احکامات دي چې تاسو مطلب سټیټ هله کامیابي چې په هغې کې د هر چا د مطلب د حقوقو خیال وساتلی شي باچا خان هم دغه سوچ او فکر دی چې مطلب چې پورې کس پورې په شریکه وي د ټولو به مطلب چې د خاورې اوسېدونکي بچي هغې کې به بیا د ژبې په بنیاد تفاوت نه هغې کې به د عقیدې په بنیاد تفاوت نه بلکې هغه به د دې وطن اوسېدونکي او کوم شی چې موږ ځان له غواړو بیا نورو قومونو له غواړو داسې هم نه ده چې ګینې زه په دې پښتونخوا کې ټول له حق غواړم نو زه د پاکستان ټول قومونه له غواړم د پاکستان نه بهر ټولو قومونه له غواړم د قومي ازادۍ تحریکونو سپورټ کوم او زه چې کوم دی ورسره د انسانیت په بنیاد د ټولې دنیا د نړۍ د انسانیت دپاره چې کوم دی امن غواړم او سوکالي